د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1299 لمریز کال د امیر امان الله خان په وخت کې جوړ شو چې هغه وخت د سیمې په کچه یو غني موزیم و. دغه موزیم هغه وخت لا 100 ډېر تاریخي آثار لرل، خو د داخلي جګړو پر مهال دغه موزیم ډېری آثار ورک شول او یا هم د جګړو پر مهال له منځه لاړل. در اون زمان باید بگوییم که تخمینا موزیم ملی یکی از غنی ترین موزیم ها در سطح منطقه شناخته می شد که بیش از 100,000 قلم آثار از دوره های مختلف داشت. اما بدبختانه بگوییم که جنگ های خانمانسوز و ویرانگر داخلی همونطور که صدمه به خود پیکری افغانستان زد، این موزیم هم با ویرانه مبدل شد که شما تصاویرش ما داریم که در موزیم هست که در طول 2 دهه جنگ ها موزیم به یک سنگر جنگ تبدیل شد. د ملي موزیم د مسؤلینو په خبره لنیکه مرغه په 2003 کال د نړیوالې ټولنې او یونسکو په همکارۍ د افغانستان د ملي موزیم ودانۍ بیا ورغول شوه او ډېر هغه تاریخي آثار چې د داخلي جګړو پر مهال له موزیم وړل شوي وو بیرته موزیم ته راوړل شول. خوشبختانه بگوییم بعد از سال 2003 با کمک جامعه جهانی در حفظ میراث‌های فرهنگی خصوصا با پشتیبانی سازمان یونسکو موزیم دوباره ترمیم میشه که دولت یونان ساختمان موزیم ترمیم میکنه و یک تعداد آثاری که در طول جنگ ها چور چپاول شده می باشه دوباره پس میایه به افغانستان. د افغانستان د ملي موزیم اوسنۍ ودانۍ 8 نندارتونونه لري چې د بیلابیلو دورو شاهي فرمانونه، سفرنامې، جنگي وسایل، تاریخي انځورونه او لرغوني آثار پکې خوندي دي. دغه موزیم مسؤلین وایي د تیر په پرتله له موزیم سره د خلکو مینه زیاته شوې، خو کرونا وایرس بیا له موزیم د خلکو کتنه کمرنګه کړې ده. دغه موزیم مسؤلین زیاتوي چې ملي موزیم د ټولو افغانانو ملي هویت دی او هر هیوادوال کولی شي له دغه موزیم لیدنه وکړي. د موزیم د مسؤلینو په خبره د ښوونځیو زده کوونکي او هغه کورنۍ چې د جمعې په ورځ موزیم ته د تاریخي آثارو د لیدو په موخه راځي دوی ترې کوم ټیکټ نه اخلي، خو په رسمي ورځو بیا له نورو لیدونکو 20 افغانۍ ټیکټ اخلي. ما البته برای کسایی که داخلی هست ما بسیار یک پول بسیار ناچیز که 20 افغانی هست ما در روزهای رسمی البته تیکت ما هست، اونم که برای شاگردای مکتب وقتی که فری هست کاملا مفت هست. روزهای جمعه کاملا موزیم باز است به خاطر فامیل ها که هر کس میتونه به خاطر که در روزهای رسمی وظایف دارن و کاربار هست. روزهای جمعه ما ایره از ساعت 8 تا 12 برای همه باز نگاه میداریم.